سلامونه ګرانو دوستانو. دا رپورټ زه تاسو ته د موبایل پیمنٹ یا د موبایل په ذریعه تاسو چې کله خپل څه شی اخلي هغه تادیه کوئ د هغې په هکله زه تاسو ته رپورټ جوړوم چې کیشلیس سوسایټي په انګلیش کې ورته وایي، یعنې موږ تاسو پښتو کې که ترجمه کو هغه بې نقدو ټولنه موږ په دنیا کې ډیر تیزۍ سره مشاهده کوو ګورو. استرالیا ویلي دي چې 2025 پورې په کار د استرالیا مطلق د نقدو پیسو نه ځان خلاص کړي، هغه موبایل پیمنٹ دی. موبایل پیمنٹ کې قسمونه دي، بیا زه تاسو ته په دې رپورټ کې تشریح کوم. دغسې په برطانیه کې که تاسو وګورئ د کووډ 19 نه مخکې د ای ټي ایم ماشینونو نه ما اوس یو رپورټ کته چې په 2022 کې دا په 3 بلین وو. دغسې په 2021 کې د پیسې د ای ټي ایم ماشین نه راغلی وو یو کم اتیا میلیارده پاونډه د ماشینونو راوتي وو. دغسې اوس د ای ټي ایم ماشینونه وایي چې کله نه کووډ 19 بیماري راغلی وو د ده نه مخکې خلکو به ډیر زیات نغد پیسې د ای ټي ایم ماشینونو راویسته، خو فلحال چې کله مونږ وکته چې کووډ 19 ختم شو نو هغه بیرته تیزۍ سره بره وخته. خو په عمومي توګه که مونږ وګورو نو دا ورځ په ورځ مونږ سره اول دی د دوی د ای ټي ایم ماشینونو چې چېرته کارډ ورکوي هلته نه پیسې اوچتې، نو دغه یو نیټورک لري. دا نیټورک هم تجارت کوي او پیسې ګټي. دوی هم ورخطا دي چې دا زموږ یو ښه بزنس و، هر ځای کې به ماشینونه هم لګول، ماشینونو به چارج کول، خامخا بینکونو نه به دوی کمیشن اخیسته یا هغه ای ټي ایم ماشینونه به د بینکونو دوی د په برطانیه یا په امریکا کې په استرالیا کې حتی په سنګاپور دوبۍ او کوریا او دې ملکونو کې هم سعودي کې دې ځینو کې دوی وایي چې زموږ کوم ټولنه کې نیټورک د فزیکی عملی تور باندې د پیسو ویستو ماشینونه دي. نو اول خو د کووډ 19 د وجې نه متاثره شو، خلک په کورونو کې کېناستو، نو مجبور شو چې د موبایل اپلیکیشن نه پیمنټ وکړي. خو چې بیا کله کووډ 19 تقریبا ختم شو نو ماشینونو کې نه پیسې خلکو بیا راویسته. خو اوس یو بل نظام منځته راغلی دی چې ځوانه طبقه هغه کوشش کوي چې خپل زاړه عمر یا میندې پلارانې دي یا نیا نیکونه دي هغو ته هم وایي چې لکه موږ سره بازار ته ځئ موږ څنګه د موبایل نه پیمنټ کوو داسې تاسو هم وکړئ. نو دا ډېر زیات دلچسپه ده. ما یو رپورټ کته چې په تایلند کې په بینکاک کې هلته یوه جینۍ سودا کوي نو نیا یې نه پوهېږي نو دی ورته هغه چل ښیي چې دا پیمنټ دغسې وکړه تا ته اپلیکیشن ما ډاونلوډ کړی دی. دا یو ډیر زیات تیزۍ سره دا ټرند روان دی دنیا کې چې خلک په کار د ډیر تیزۍ سره د موبایل اپلیکیشن نه فایده واخلي او پیمنټونه وکړي. ګرانو دوستانو دغسې که تاسو وګورئ په موبایل پیمنټ کې هغه یو اپلیکیشن دی، خو د هغې نه یو قدم مخکې چې دی د سکیننګ کیو آر کوډ ورته وایي. یو کوډ دی تاسو به لیدلی وي چې هغه ته ځان سره وي، ته سینما کې ټکټ هم اخیستی شي، ته خپل پیمنټ په دکان کې هم کولی شي، ته ستا پاسورډ هم دی، هر څه هغه دی. ته فقط موبایل هلته هغه ماشین سره ټچ کوي، هغه سکین کوي او هغه پیمنټ کیږي. خو دې دپاره دا ډیر ضروري ده چې خلکو سره په کار ده انټرنیټ موجود وي. د انټرنیټ د نشتوالي د وجې نه پیمنټ ډیلې کیدی شي یا نشي کیدی. ته باید وای فای ولرې یا انټرنیټ په موبایل کې ولرې چې تر هغو ته وکولی شي چې ته پیمنټ وکړې. نو ګرانو دوستانو د ای ټي ایم د ماشینونو نیټورک رپورټ ما کته، هغوی وایي ورځ په ورځ موږ بزنسونه د لاسه ورکوو. دغسې برطانیه کې 21 کاله مخکې که تاسو کته د هغه وخت نه ډیر په تیزۍ سره یا 25 کالو نه په تیزۍ سره دلته به ډیر زیات ای ټي ایم ماشینونه زیات شوي دي وو او دغسې د ټلیفونونو غرفې به وو، خلکو به ټلیفونونه کول، دا غرفې د منځ نه لاړه. اوس د غرفو نه پس چې دی د ای ټي ایم ماشینونو وخت دی چې د دې ځینې ای ټي ایم ماشینونه د منځه ځي. دا یو بل عادت د خلکو پخوا به نغد جیب نه وباسه، هغه عادت ختمیږي، موبایل ته به ځې. دغسې که تاسو د موبایل اپلیکیشن ته وګورئ نو په موبایل اپلیکیشن کې خو د ویب سایټس وي، هغه کې وي یا په دغه کې په اپل کې یا انډرایډ په سټورونو کې تاسو کولی شئ چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ یا خپل اپ جوړ کړئ. نو ستاسو اپ خلک ډاونلوډ کړي، نو خلکو وکته چې مونږه اپ ډاونلوډ کا او بیا هغې ته انټر شه بیا رجسټر کا. دا خو لویه کیسه ده. مخکې به نغدې ورسره نغدې به یې ګرځولې، هغه لویه کیسه نه و. بیا د نغدو نه چې ځان خلاص کړه نو چې څومره راحت راځي نو چې نور هم راحت پیدا کړو.
رو دوی ورته کیو آر کوډ راوویسته، یعنی ته سکین کا او هغه پیسې مکمل سکین کیږي. دغسې که تاسو په تایلند کې ما یو ریپورټ کته، هغې وایي زموږ 92% تقریبا خوراک اخلو یا هر څه سودا چې اخلو آنلاین، هغه مونږ 92% مونږ هغه آنلاین کوو. که ایون یوټیلیټي بلز وي، که د بجلی بل یا که د برق بل چې ورته وایي، هغه تاسو ورکولی شئ د موبایل پیمنټ په ترو باندې. اوس څنګه چې د موبایل پیمنټ سره کیو آر کوډ راوته، داسې ای والټ پرووایډر راوته. اوس د کیو آر کوډ او د ای والټ په منځ کې دومره غټ فرق نشته. ای والټ هم ستا په موبایل کې وي، په جیب کې وي، اني ټایم ته راویستی شي، خپل بینک سره لینک که هغه ته پیمنټ وکړه، ستا پیمنټ میټډ کامیابیږي او مخکې ځي. اوس د هغه کونز اینډ پرانس چې ورته وایي، هغه منفي مثبت دغه څه دی. مثبت خو زما په نظر ډیر زیات ده. یو خو دغه ده چې د جرایم کمیږي، خلکو سره نغد پیسې وي، د خلکو پام دې ته نه وي چې ما نه به خلک پیسې تښتوي او ما به څوک چېرته ودرېږي، دغه به کمیږي. او بله خبر دا ده چې ټایم بچت کیږي، بزنس ډیر سپیډ اپ کیږي. آنلاین خو آنلاین ده، حتی که تاسو وګورئ یو دکان ته هم تاسو ننوځئ، نو هلته که تاسو پیمنټ کوئ نه پیسې راوباسه، دومره چینج کیږي. ته په ټیل کې دغه که خو چې ته کله ډیجټ تا سکین که بس هغه ټایم کې پیسې پاس شو. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل پکار ده دلته انټرنیټ وي. حتی که تاسو ګرانو دوستانو اوس په ډلیوري دغه وګورئ، کمپنیانې وګورئ ترقي یافته ملکونو کې یا په ترقي پذیر ملکونو کې، که تاسو وګورئ نو که یو څوک ډلیوري په موټرسایکل کې که په موټر کې کوي، نو هغې په جیب کې یو کارډ د کارډ ماشین چې هغه پیپال سره مخکې بلن کېده، اوس ډیر زیات کارډ ماشینونه دي چې هغه ته استعمالولی شي په ډیر کم فیس باندې. او تاسو سره انټرنیټ پکار دی، نو هغه کس ته چې ته ډوډۍ ورکړې یا څه سودا ورکړې، هغه به یا د کړکۍ نه دروازې نه لاس درته مخکې کړي او هغه سکین کړي، تاله پیمنټ وکړي، قصه خلاص شي. دغسې ورو اوس که موږ تاسو ګورو ایون په فزیکي عمل باندې که په یو دکان ته ځي یو شی اخلي هلته نه، نو بجای دا چې ته نغد ورکړې، نو ډیر خلک خپل کارډ وهي. زه اکثر په لندن کې انډرګراوند ته چې اکثر خو نه، خو چې کله کله مجبوري وي نو چې دغه ته انډرګراوند ته ځو، نو هلته دا ټول که ستا ایون ډیبټ ډایرکټ ډیبټ کارډ وي، بخښنه غواړم، چې ستا خپلې پیسې وي یا ستا کریډټ کارډ وي چې تاله بینک کریډټ درکړي، نو هغه ته هغلته سکین که هغه نه اخیستل کیدی شي، یا کیو آر کوډ ته سکین کې، نو هلته ته دغه کولی شي. لکه څنګه چې موږ تاسو بارکوډ لرو چې د یو جنس، تاسو اکثر که یو جنس وګورئ د هغې شاته یو بارکوډ وي، نو که تاسو یو بارکوډ سکینر ولرئ، نو هغه سکین کې نو تاته ښیي چې دا په کوم دکانونو کې پیدا کیږي. حتی داسې بارکوډونه شته چې دا څوک جوړوي، د جوړونکی څوک دی، د هغې کوایف ټول تاله ډیټیل درکړي. نو دغسې اوس بارکوډ یې راویستی دی. بارکوډ تاسو خپل شخصي بارکوډ هم ایستی شئ. هر بزنس چې تاسو کوئ خپل بارکوډ وباسئ، خلکو له ورکړئ. بجای دا چې اوس پخوا که تاسو کته چا سره ویزټینګ کارډ او هغه به ویزټینګ کارډ ورکول چې دا زما د دفتر کارډ ده، اوس په موبایل کې ورته سکین کړي، هغه ویزټینګ کارډ هلته شفټ شي. نو دې باندې ما ډېر ضرورت ګڼل چې خپل ګران مینهوالو ته، دوستانو ته مونږ د کیشلیس سوسایټي چې ورته وایي، بې نقدو ټولنه چې د موبایل پیمنټ یا دغه په هکله، دغسې کرپټو کرنسي اوس چونکې ډیر زیات تیزۍ سره روان دی. زما خپله بی بي سي سره تیر ویک پښتو څانګې سره زما ښاغلی موسی ځای سره یو لنډ مرکه وه، هغې کې موږ دا معلومات ورکړو چې کرپټو کرنسي ډیر رایج کیږي په دغه کې. برطانیه خپل ډیجیټل پاونډ او دغه معرفي کوي په دنیا کې، چې دوی کولی شي چې د ډیجیټل پاونډ نه استفاده وکړي. برېټانیا د مالیې وزارت مرستیال ډیجیټلي بڼې ته د پاونډ اړولو په اړه خپلو څرګندونو کې ویلي چې برېټانیا دې برخه کې د پام وړ ګامونه اخیستي او غواړي د سټیبل کوینز په کارولو د تادیاتو یا پیسو ورکړې په موخه سیستم رامنځته کړي. سټیبل کوینز هغه ډیجیټلي پیسې دي چې د اټکل وړ ارزښت ولري او د مروجو پیسو یا سرو زرو پشتوانه ولري. انډرو ګریفټ وویل د ډیجیټلي پیسو سیستم به د مالی او بازار خدماتو قانون طرحې په رڼا کې رامنځته کیږي، هغه طرحه چې اوس پارلمان کې تر غور لاندې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې د ډیجیټلي پیسو ټیکنالوژۍ ته باید چانس ورکړل شي، هغه ټیکنالوژي چې د ده په وینا ښایي په مالي بازارونو کې لوی بدلون راولي.
مالی چارې ننګوي خو په ورته وخت کې لا فعالوي. برېټانیا کې میشت اقتصادي کارپوه زمان افریدي د برېټانیا د دې نوي ګام په اړه BBC ته وویل برېټانیا نه غواړي د نورو اروپایي هیوادونو دې برخه کې شاته پاتې شي. اول خو د دوی هغه کمپټیشن یورپین یونین سره دی چې یورپین یونین هم کوشش کوي چې سنټرل بانک ډیجیټل کرنسيانه او کرپټو کرنسي کې ول هغه قوانين فاینل کړي. نو یو کې وایي کومه د یورپین یونین لګ لیټ یو خو بهرال خدای چې بهتر شو نو دا یو تلاش ده. لکه غلی افریدي مې وپوښتل چې د مروجو پیسو ډیجیټلی کول څه ډول تر سره کیږي او په څه معنا دي. کوم پیسې چې زموږ ساسو په جیبونو کې دي کته سوګره په دغه یو ډیجیټل نمبر دی نو اصل د پیسې چې د مغه نمبر دی نو دوی ماغه سنټرل نمبر واخلي ا ډیجیټل کې برقي کې بس دغه فرق دی. نو دی کې انوایرنمنټلی ماحولیات د وجنم دوی ډیر زیات په ګټه کې پاتې کیږي. بل د پیسو د انتقال د ساتنې د جعلي او نه جعلي د دینه به دوی خلاص شي. یو خودي خپل ډیجیټل سنټرل بانک ډیجیټل کرنسي CBDC دوی جوړي دغه چې وي پاوند خپل کرنسي ډیجیټل جوړي نو هغه CBDC ده. بل بیا دوی سټیبل کوین جوړي دوی خپل سټیبل کوین پاوند سره سټیبل کوي. څه مطلب چې ته هر کرپټو کرنسي مارکیټ کې اخلي نو ته د پاوند CBDC سره اخیستې شي ریزرو به. وروستیو میاشتو کې د بیټ کوین او نورو ډیجیټلي پیسو د ارزښت ډراماتیک ټیټوالي د ډیجیټلي پیسو د ثبات په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړي دي. خو ښاغلی ګریفټ وایي برېټانیا غواړي د ډیجیټلي پیسو یو سالم او متوازن سیستم رامنځته کړي او د دې لپاره په ډیجیټلي پیسو کې له فعالانو سره کاري غونډې شوي چې د په وینا د مالیې وزارت هغوی ته د ډیجیټلي پیسو د چارو تنظیمونکی او داسې لوری معرفي کړی چې پریکړې کوي. د یادولو ده چې اروپایي ټولنې د ډیجیټلي پیسو لپاره د ځانګړو قوانینو یوه ټولګه رامنځته کړې او ټاکل شوی چې راتلونکو څو اونیو کې په اړه وروستۍ پریکړه وشي او په دې سره په 2024 کال کې پلی شي. نو کومه تاسو وګورو سوسایټي اوس د نقدونو ډیر زیات تیزی سره هغه موبایل اپلیکیشن او سکینینګ QR کوډ ته روان دي. ګران دوستانو زمان crypto.com په دغه کې په یوټیوب کې لایک او فالو کول مې راوي خپل کامنټس پرې دي په دې چې کامنټس کې تاسو پرې غدي نو بل لیدونکو هغه لولي دی هغه ته نالج زیاتیږي هغه به یو سوال ریس کوي برته ستا نالج زیاتیږي. نو دلته صرف د دې نه ده چې فلانه چینل لري او د پیسې ګټي یا بکلې ګټي یا ګټلې دي نه دي نه دلته دا ده چې موږ تاسو په ټولنه کې څنګه مفید تمامې دي شو بل څنګه موږ کولی شو چې خپل نالج ترانسفر کو هغه د کامنټس په ذریعہ کیږي. خوشاله ورځ تاسو ټول ته غواړم. خدای پامان.